نګډیږي او کنه ماما سلما رشاوي کنینو بیا وداسه خوندونه نه ویني اے کندې کوچې په یوه ګانه رانه نه خلاصېږي اوس به راته د مینې ډکه ګانه کې او کندې کوچې یوه ګانه نه ښه ډېرې ګانې به موږ ته کې ولې چې موږ راغلي یو ستاسو دپاره یو دا ټولې ملګرې هم ستاسو دپاره ناستې دي د هدم خان د لاس چې نماوي ټوټې ټوټې شي او چې کودې دې ټوله وماوي ټوټې ټوټې شي د هدم خان د لاس چې نماوي ټوټې ټوټې شي او چې کودې دې ټوله وماوي ټوټې ټوټې شي چې لم نه د زار شم ډېر مزه کوي دا نن ډېر ماښام دی او خو صحیح ده خو راځه چې بابا ته ووایه چې چیر وړه دې نورجونه کوله جانان په دې کې خفه شوې ټوټې ټوټې شي جانان په دې کې خفه شوې ما ورته ویله چې نن خلګۍ نظر کوم ټوټې ټوټې شي د آدم خان د لاس چې نماوي ټوټې ټوټې شي او چې کودې دې ټوله وماوي ټوټې ټوټې شي نیلم جانان نن ډېر خفه دی دا خو رښتیا وې ولې چې ډېر زیات خبر هم ناست دی کندې کوچې یاد کو ستا د چلم به څه مشالې وي ټوټې ټوټې شي ستا د چلم به څه مشالې وي ما دا دیدن وي په نشو ډېر مړه کړي دي ناوي ټوټې ټوټې شي د هدم خان د لاس چلماوي ټوټې ټوټې شي او چې کودې دې ټوله وماوي ټوټې ټوټې شي وایي کار د چیلم نه شم او کنه بار بار ستایي هغه ته جوړې خدای دې باران په غرونو کې وي ټوټې ټوټې شي خدای دې باران په غرونو کې وي چې مې شپنکۍ وي جانا جونګړې ته راځي ناوي ټوټې ټوټې شي د هدم خان د لاس چلماوي ټوټې ټوټې شي او چې کودې دې ټوله وماوي ټوټې ټوټې شي سلما تم څه ووایه کنه هسې چپ ناسته یې لږه وخانده ولې په توره تیاره راغلې وې ټوټې ټوټې شي ولې په توره تیاره راغلې وې جانانه لارې او د خطرو نه ډکې دي ناوې ټوټې ټوټې شي د هدم خان د لاس